بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه میمونې دوستانو. بعد له ډېر وخته له ډېر مصروفیاتو نه دا ویډیو درته جوړوم. د زیاتره دوستانو چې میسج راغلی وي نو انتظار یې کړی دا د انتظار په خاطر باندې زه دا ویډیو ورته جوړوم چې موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل عکسونه په فیسبوک کې نشر کړي او بیرته یې بند کړو. نو چې کوم عکسونه تاسو شیر کړي دي هغه کلپ کړئ، چې څوک یې ونه ویني نو هغه څنګه کولی شئ تاسو خپل عکسونه کلپ کړئ. نو فیسبوک مو خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړئ خپل پروفایل ته لاړ شئ. دا تاسو پروفایل ده. که دلته مثلا لاړ شئ تاسو خپل عکسونو ته دغه عکسونه چې کوم تاسو شیر کړي دي دا اوکې کوئ. دلته دا بر کونج علامه چې کومه ده دا اوکې کوئ. دلته د لاندې آخر کې چې ایډیټ سټوري پرایویسي چې کومه ده دا هم چې کله اوکې کړه دا پبلیک کې دا د لاندې کلپ علامه به ووایي سیو به یې کوئ. کله مو سیو کړه دا کلپس دا بیا څوک نشي کتلی. داسې دا بل عکس په همدغه رقم باندې کوي. دا هم چې کله ووایي دلته راسئ دا ایډیټ پرایویسي ته دا به آن لیمي کوي سیو به یې کوي. نو په دې رقم باندې دا کېږي. او که دلته تاسو د جنم نه هغه دلته چې کوم عکسونه مثلا شیر کړي دغه عکس ته ګوره دلته ما کلپ کړی ده. دا اوس مې کلپ کړ هلته. زه دا بیرته خلاصوم. دلته راځم دا ایډیټ پرایویسي ته کومه کلپ علامه یې چې راکړې ده بیرته پبلیک ته کومه سیو کوم دا ګوره اوس دلته د پبلیک علامه پرې راغله. نو په دې طریقه باندې دا تاسو کولی شئ. او دا کومو دوستانو چې پوښتنې کړي دي زه د زیاتو درسونو کې مصروف یم نو په دې خاطر باندې ما چاته جواب نه ده ورکړی. بښنه ترې غواړم. او زه اوس هم په زیاتو درسونو کې پاڼې ته ډېر زیات نه یم راغلی. د درسونو له وجې نه بښنه غواړم. نو نور مو په الله سپارم. مخه مو زیړي ګلونه.